ډېر لوی علما موجود دي، ډېر لوی شيوخ مفتیان عظام موجود دي. دا غي په مخ کې خبره کول ما د اردو غ یو متل را یاد شو، کیا پدی کا شوربا چته بسی او خوروا بیسی زب سیم زما خطاب بسی صرف دعا د پر حاضر شیم چې دا مبارک چهره تا سوینه، دا مبارک خلق تا سوینه. دا هغه خلق دي چې دا به د قیامت پر ورځ الله جل جلاله امتیازي حیثیت سره راغواړي. په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي، مشکات شریف حدیث ته حضرت حسن نے مرسل روایت، من جاءه الموت، چاته چې مرګ راغی په داسې حیثیت سره وهو يطلب العلم، او د علم په طلب کې دی، د علم حاصلې او د علم حصول تر مرګ پورې زما عزتمندو. دا نه چې ګینه دا فضلا شنو بس دی علم د دې علم سٹاپ شو، نه جی د دې علم به تر مرګ پورې ان شاء الله مونږ ټول د علم طالبان یو. نو حدیث کې راځي من جاءه الموت وهو يطلب العلم، او دې علم صد پر حاصلې ليحيي به الاسلام، چې زب په دې باندې ان شاء الله اسلام ژوند کوم. نن اسلام زما عزتمندو یو ناشنا شان مذهب جوړ شوی دی، یو ناشنا شان دین جوړ شوی دی. لوی لوی مجالس او تزم او زه ګورم هر یو انسان، هر یو غټ پروفیسوران او دنیاوی لحاظ سره لوی لوی خلق هر مجلس کې زه ګورم زما عزتمندو چې علم زما دین یو اجنبي شان جوړ شوی دی. هر سړی د خپل مزاج مطابق پیش کوي، هر ټي وي چینل باندې زما دین زما اسلام یو بیل انداز سره پیش کیږي. زما عزتمندو دا هغه خلق دي، دا هغه خلق دي چې د دې د علم طلب دې د پاره دي چې دې تاسو ته اصل اسلام ہے. زما پیغمبر فرمایي ليحيي به الاسلام، کله دې مقصد دی چې زب په دې علم باندې دا چې کوم ذکر ما وکړه په دې باندې به اسلام ژوند کوم. زما د پیغمبر وعده د مشکات شریف حدیث ته فبينه وبين النبيين درجه واحده في الجنه، د دوی او د انبیاء کرامو تر منځ به په جنت کې صرف د یوې درجه فرق. پیغمبران به په خپل کورسو ناشته ورپسې به د علماء کورسې وي. زما عزتمندو نن باطل هر طرف نه مهنت کوي، زما دین ختمي، زما مذهب ختمي، مسلمان سره جنگي. زما عزتمندو قال الله قال الرسول ولا خلق دې مهنت کې لګیا دي چې ټول خلک اسلام طرف تراشي، دین طرف تراشي. زما عزتمندو نن د هر طبقه مهنت داري، د هر ملک مهنت داري چې زما په وطن باندې حمله وکي او ثقافتي لحاظ سره تهذیبي لحاظ سره زما د دین جنازه وباسي، زما د اسلام جنازه وباسي. خدا خو به نه پوره کیږي. دا سپینې پګړې او دا خلک چې په دې چټیانو باندې ناس او اته کاله لس کاله دی قال الله قال الرسول از ذکرل ان شاء الله دې تم زما درخواست زما عزتمندو تاسو تم زما درخواست چې دا خلک په معاشره کې خوار شي، د یو بل امداد وکاو، نه به ظالمان جوړیږو نه به مظلومین جوړیږو. او دا خلک به ان شاء الله زما د دین دی بوټی ته زما د اسلام دی بوټی ته زما عزتمندو یو خلا به ورکي، دا بوټی به بیا تازه کیږي، دا اسلام به بیا ژوند کیږي. او که غټه نه غټه فتنه راځي زما عزتمندو، کاغه د دجال فتنه ده، کده قرب قیامت فتنه ده، ان شاء الله د دې علم په ذریعہ د دې دین په ذریعہ باندې به موږ دینه بچ کیږو. الله په قران کې او طاقت خېده، الله په حدیث کې او طاقت خېده. اوس به ان شاء الله د بخاری شریف ختم کیږي. دا غي اخیری حدیث کې یو راوی دی شیخ ابو زرع رحمت الله علیه، هغه ټول عمر قال الله قال الرسول کې درشوي دي. د علماء ته زدا ویم زما عزتمندو چې د دې عمر قال الله قال الرسول کې درشوي دي. الله هغه سره کوم معاملې کوي ان شاء الله هغه معاملې به دې سره کیږي. شیخ ابو زرع رحمت الله علیه د ډیرو احادیث او حافظ دی، ډیر لوی محدث دی. د مرګ ټیم راغی، محدثین وسره ناشتي، علما وسره ناشتي، طلبه وسره ناشتي، او ټول سره دا غم دی چې دته د مرګ په ټیم کې کلمه نصیب شي. د مرګ په ټیم کې د لا اله الا الله اقرار وکي. نو یو محدث هغه ته یو حدیث ته من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د دې حدیث شاده چې کوم روایت کوم راویان موجود دي دا غي نامي اخلي. یو محدث وی حدثنا ابو عاصم، هاي دا لفظ څومره کولې زما عزتمندو، قسم د ډاکټري په
قربان، پروفیسری په قربان، لوی لوی منصبونه په قربان. حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان. دا لفظ څومره ښکلی، دا الفاظ څومره ښکلی دي چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث داسې را رسېدلی دی. شیخ ابو زرع رحمت الله علیه خدید څومره لوی محدث دی. مختصر واقعیت تاسو په خدمت کې پیش کوم، بیا زه بس کوم. یو سړی به نوې واده شوی دی او ناست دی، راته به د شیخ ابو زرع رحمت الله علیه په مجلس کې به کېناستو، درس حدیث به اورېده. نوې واده شوی دی، د شپې به کور ته ناوخته لاړه. ناوې بیبي ورته وایي تا ته دا شیخ ډېر ګران دی که زه درته ډېره ګران یم، زما څه حق نشته. په دې خبرو کې دواړه تیز شو. اخره کې دی ناوې ورته پیغور ورکه، ورته وایي ستا شیخ څه شیخ دی؟ نو دی ورته ډېر په غوسه کې وایي زما دومره لوی شیخ دی چې هغه ته که 1,00,000 احادیث زبانی یاد نی ته په ما 3 طلاق که زما شیخ ته 1,00,000 احادیث زبانی یاد نی ته په ما 3 طلاق. خزلاړه پرده کې کېناستا، وی تا خو زه طلاق کړم. دې زمانه کې چاته 1,00,000 احادیث زبانی یاد دی. غریب هم ډېر خفه شو، ناوې ښځه ده او طلاق مې ولا ورکه. طلاق شرط که واقع شو نو طلاق به واقع شي. چې څنګه سار شو فورا جمعات ته راغی. شیخ ابو زرع رحمت الله علیه ته وایي غوږ کېدی زما عزتمندو، غور سره اورئ. شیخ ابو زرع رحمت الله علیه ته وایي چې ما سره خو بېګا داسې قصه شوې ده، ښځې له مې په دې شرط طلاق ورکړی دی، آیا تاسو ته 1,00,000 احادیث یاد دي؟ نو شیخ ابو زرع رحمت الله علیه ورته فرمایي زه بچې ما ته 1,00,000 احادیث داسې یاد دي لکه یو عام مسلمان ته چې سوره اخلاص قل هو الله احد یاد. زما دا شيوخ دي، زما عزتمندو، زما دا اکابر دي، زما دا اسلاف دي. دی ته ویم زما عزتمندو الله دی له دا دولت ورکا. نو شیخ ابو زرع رحمت الله علیه اخیری خبره زما عزتمندو، وخت ما سره مختصر دی. شیخ ابو زرع رحمت الله دی شیخ د وفات ټیم نږدې دی. یو محدث وسره خوا کې ناسته حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن ابي غريب. دلته چپ شو. بل محدث هغه چې دا حدیث څنګه راغلو هغه څه لګیا شو حدثنا بندار عن ابي عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر. هغه چپ شو. دلته اوس شیخ صاحب نیم ودد نیم ویخ دی، لیکن طول عمر قال الله قال الرسول اورول دي. एकदम ورته الله جل جلاله هغه د شعور دروازې کولو کړي، هغه دماغ الله کولو کړل او نیم به هوشه کیفیت کې ورته هغه د ټول حدیث سند مخ ته راغی. هغه چې دا حدیث څنګه را رسیدلو هغه شروع شو حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن ابي غريب. انور دلته چپ شوی دی مخ کې لاړ عن كثير ابن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو قال حرمه الله على النار. دای اوه وفات شو. زما عزتمندو د مرګ ټیم کې د حدیث سند ورته نصیب کیږي، د لا اله الا الله اقرار ورته نصیب کیږي، د جنت تذکره ورته نصیب کیږي، د جهنم تذکره ورته نصیب کیږي. دا سيزونه سينه ملاويږي. زما عزتمندو دا دومره لوی مدرسه زه چې پړم بيزر لالم مختصر یو څو کمرې وي نن هغه ځای پورې الحمدلله ورسېده. دا عمارتونه اسې نه جوړېږي، دې پسې شاته قرباني وي، دې پسې شاته د قال الله قال الرسول مهنت ته. درخواست کوم زما عزتمندو پیر زبیر جان صاحب شیخ زبیر جان صاحب دامت برکاتهم العالیه چې کوم ګلستان جوړ کړی دی دې کې تاسو بل چل کر حصہ لې. دې کې بچا خخته لګولي ابا وفات شوی ترسو پورې چې دا خخته لګېدلې هغه ته به اجر ملاوي کی. دلته کې د ازمکه چې چا غشه ده او چا دې سره تاوان کړی دی هغه به لاړ شي وفات بل شي. په دې ازمکه چې ترسو پورې قرآن ویل کېږي حدیث ویل کېږي هغې ته به اجر ملاوي کی. نو زما عزتمندو درخواست کوم چې دا مجالس دې برقرار وي. الله جل شانو دې مونږ ته د عمل توفیق راکړي. الله او د الله د رسول مینم دې الله نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.